د لوی او مهربان څښتن خدای جل جلاله په ښکلي نامه د ناولونو نړۍ درنو مینوالو السلام علیکم. شپه مو بخیر. هیله ده چې جوړ روغ خوشحاله به یاست. دا د یو ځلې بیا یو بل ماښام را رسېدلی دی او زه کلمیار اشنا یم. تاسو ته مې وطن استاله اونۍ ناول درېیمه برخه راوړې ده په دې تمه چې تر وروستیو یې راسره واورئ. تېره برخه مو دومره اورېدلې وه زموږ پر پلار په دا زامنو کې دی ګران و. داسې ځواني وه چې زموږ ماما یوه ورځ چیرې تللی غنم یې له چا اخیستي وو. دی ورسره تللی و. هغه کس حبیب نومېده، قومندان و. ماما مو ویل چې ورننوتو راته ویې ویل عبدالرحمن اکا دا څوک دی؟ یا یې ما ورته وویل چې دا مې خوريی دی. ماما مې خندل. وایي ټول ورته حیران و چې دا سره کم خوريی دی، دا سره کمزواني خدای ورکړي، دا څه بشراو، دا سره کمزوري، دا سره کمزوري خبرې کوي، دا اندام، دا سترګې غټې. تراب د حجرې په کوز سر کې ناستو هلکانو باندې سترګې برګې کړې. ورته غوسه و چې ولې خاندې. بیا یې ماته مخ راواړاو. اوس لیونتوب کې هم ګوره بدرنګه نه دی، سترګو ته دې پام دی. پخوا دی په زرک مشهور و. ټولو ویل چې زرکینې سترګې دي لکه د زرک. چې د هشم په ځوانۍ به خبره کېده ماما به مې هر وارې د حبیب یاده کوله چې د هشم قوارې حیران کړی و. بل وارې زما د پلار سره مزدورۍ ته پاکستان ته تللی و. هغه وخت کې تنکۍ به ځوانۍ راغلی و. نیر یې ویسته. ده وایه نیر کې د مومن خان او شیرینۍ ټیکې کولې. هغه د کار څښتن چې ټیکې واورېدې دی یې راجګ کړ. د پلار له خولې چې یوه نیمه میاشت مو کار وکړ په خدای که یې هشم کار ته پرېښي بس خالي ټیکې به یې کولې او زموږ سره یو رنګه پیسې یې ده ته هم ورکړې. کرار به یې کښېنولی و. سهاري چای به یې هم ورته راوړ. پراټې چې راتلل زموږ پلار ته یې ویل چې دا زوی یې راته پرېږده. ما ورته وویل هشم خو اوس هم په خلکو ګران دی، ډېر پرې ګران دی. انور یې بولي هغه جمعه کې یو وار ورته راځي وایي هشم خو زما پیر دی. یوه ورځ مې هشم سره جنجال کړی و، خفه کړی مې و. همدا انور درې وارې راپسې راغلی. له ژرې یې ونیولم چې دا ونه خفه کوي. یو خو هشم کې دا خبره ده چې پاچا ورته ناست وي که ګدا هغه خبرې کوي. خبرو کې بدلون و بندشت نه راځي. د پارلمان وکیل و. دی یې غوښتی و. زه هم ورسره تللی وم. وکیل دی خبرو کې چین یاد که. هشم ورپسې برک سو. وایي څه کوې؟ چین او امریکا او روس د خپل بام واورې دې واچوه. تراب خان ته زنګ راغلی. ډېر تیز ورسره وغږېد. پوه شوم چې لانجه ده. زنګ یې چې قطع که ما ته یې وویل زه لږ دې پورې مځکې ته ورځم. چا کیلو کې اچولی ده که څه غذا به دی بېرته راګرځم. نور غورې به د شپې کوو. د شپې زما سره یې اوس دې نو خوښه کرار ویده سه. تراب خان ووت. وړه یې هم وباسل او د حجرې دروازه یې رابنده کړه. لږه سترګه مې پټه کړه. نور خوب نه راتلی. بهر ووتم. د هشم دوی حجرې ته سره غرمه راغلی وم. خبرې وسوې. په ساعت پوه نه سوم. ګورم چې ماسپښین تېر سوی. بجې له دریو اوړې. د دوی د خټو کلاوې وې. شاوخوا یې ټوله مځکه پټۍ نیولې وه. څنګ ته یې د تره زامنو کورونه وو. لمر تېز و. ځای ونې سیوري جوړ کړي وو. د کابل او لوګر لویه لاره یې د کور له مخې ښکارېدی. زه د همدې لارې خواته په پټیو چې روان سوم. لږ قدمونه مې چې واخیستل اوبو ته ودرېدم. اوبه داسې سړې ککړې وې سړی نه پرې مړېده. د بانجانو په پټي کې عمر خوړلی دهقان ناست و. له سحرې یې معلومېده چې ورځ یې څومره ستومانه تېره کړې. سلام مې ورته وکړ. له جوړ په خیر وروسته یو پتکی راته ونیو. سنډینه بوجۍ یې ترې تاو کړې وه. واخله د کښتو یعنې په لمر وچ زردالو اوبه دي. څو غړپونه مې وکړل. ډېره خوندوره ذایقه یې وه. د پتکي سر مې بند کړ. ورته ونه ویل د دې پتکي دې دا سنډینه بوجۍ ولې تاو کړې؟ دا خو ګرمې ده چې اوبه تودې نه کړي. دا سنډینه بوجۍ د ورځې لنډکو زیاتې اوبه نه تودوي. دا دهقان اکبر نومېده. له لرې کلي راتلو. ټوله ورځ یې لمر ته به همدې پټي کې تېروله. د بانجانو تر کرلو راواخله. اوبول، پالل، شکول ان تر خرڅولو پورې دی ذمهوار و. ګټه یې دا وه چې د مځکې له خاوند سره په منځ شریک و.
که یو پټي به 200 منه بانجان یا نورمیان وکړل، 100 منه پکښې د اکبر و. اکبر له هاشم ډېر خوشحاله و. ویلې د دې ویلې لاره نه وه، لویانو خو ترې ټوپ هم کاوه، خو وړو ته ډېر مشکل و. هاشم ما ته یاده کړه چې دلته یوه تخته کښېږده. ما غوږ ونه ګراوه. بله ورځ چې راغلم، هاشم په داماد لاس تخته راوړې ایښې ده. ډېر زړه خوږی دی. اکبر چې کیسه خلاصه کړه، یو طرف ته یې وکتل، په لاس یې له سترګو لمر پناه کړ. هغه د هاشم. له اکبر مې خدای پاماني واخیسته. د هاشم خوا ته ور روان شوم. چې ورنږدې شوم، ومې لید چې د توت د ونې لاندې د دهقانانو د دمې یوه زړه په لوګو توره کوټه ده، هغې ته ننوت. زه هم ورننوتم. سترګې یې راباندې ولګېدې. کښېناستم. دی غلی و. بیا یې وویل: مړۍ دې وخوړه؟ هو هاشم کاکا. څنګه خلک وو؟ څوک؟ وروڼه مې. ښه خلک وو. هاشم څو شېبې تور دیوال ته تکیه کړې وه. هېڅ یې نه ویل. پاڅېد، له کوټې ووت. زه ورپسې شوم. سړک ته ورسېدو. پورې غاړې ته د لوی خوراکه دوکان شاته کوټه وه. همالته ننوتو. هلته ډېر خلک ناست وو. جوړ تازه مو وکړل. دې دیره کې هم د هاشم ملګري وو. ویلې هاشم ورځ کې یو ارسلام را اچوي، چای ته راځي. هاشم همالته پاتې شو. زه له کوټې ووتم چې تور پیدا کړم. کوم چې تراب خان راته ښودلی و او ویلي وو چې د هاشم د زخمي کېدو پر وخت حاضر وو. له همدې دوکانه یې 3-4 دوکانه مخکې د لرګیو ټال وو. دې کیسه داسې وکړه: دلته خو جنګونه زیات وو. هاشم خو عادت دا ګرځي ډېر. سهار له کوره راوخوت. مخکې هغه غاړې کې غرفه وه، همالته ناست و چې جنګ شو. موږ ننوتو. سرې مرمۍ ورېدې چې جنګ ودرېد. راووتو. ګورو چې هاشم د سړک غاړې ته پروت دی. سخت لګېدلی و. 2 ډزه لاسته، 1 ډز نسته. په خدای موږ ویل چې ختم دی، خو مړو کې یې سر راجوت کړ. بیا مو کلینیک ته یوړ. دلته ونه سوه. ښار ته مو یوړ. بس ژوندی خو پاتې څو. خلاصې کور شو. زړه مې ډک شو. همداسې روان شوم. نه پوهېدم چې ولې، خو د دې بازار له یو سره تر بل سره څو ځله ولاړم. بیا هماغې دیرې ته ورغلم. هاشم لا ناست و. یو نوم یې اخیسته. ښکنځاوې یې ورته کولې. له خولې یې لاړې بندېدې. سر یې اړچاوه. ما له خلکو پوښتنه وکړه: د هاشم کاکا چاته ښکنځاوې کوي؟ دا سړی نسته. هسې یې له خولې دا نوم راووت. د ده خولې ته چې هر نوم ورغلی، ښکنځاوې ورته کوي. هاشم ته مې کتل. ږیره ویښته یې سپینه و. ما ته یې د ورور خبره یاده سوه. هاشم خو په زرک مشهور و. ټوله وویل چې زرکینې سترګې یې دي، خو اوس هغه سترګې لوېدلې وې، اوبلنې ښکارېدی، لکه اوبو کې چې مړه پرته وي. ډله خلک ناستو ورته خندلې. هاشم ښکنځاوې کولې. یوه شېبه یې په ډکه خوله وخندل. بیا یې وویل: مه خاندئ، اوبال دی. ته ولې خاندې؟ زه خو ځان پورې شین یم. هاشم په شپېتو کې 10 ثانیې رغېده چې د تېرو 50 ثانیو ښکنځاوې او خپلې ګډې وډې نه ورېدېدې. بیا چا زه ور وښودم: هاشمه، دا سړی کتاب در باندې لیکي. هاشم ما ته رامخ کړ. عجیبه سړی مې ولیدې. څه یې کوې؟ کتاب څه کوې؟ کتاب کې هم پیدې نسته. لمر لوېدلی و. ماښام نږدې و. له کوټې راووتو. د کوټې د مخې په دیوالونو د هاشم عکسونه لګېدلي وو. هاشم یوه شېبه ورته ودرېد. بیا یې په ښکنځاوو خوله واوښته. ځان یې ښکنځا ته، خپل عکس ته یې ایتا. زه خو ایتا د لاسه داسې سومه. هاشم هماغسې لګیا و. خلکو خندل. ناڅاپه یې موټر ودرېد. 3 خام وړکې ترې راکښته سول. وو، هاشم لیونی دی. عکسونه یې ترې واخیستل. د ده ښکنځاوې عکاسي کړې. یوې چاته زنګ کړی و. موبایل یې راوړ. هاشم ته یې ونیو. واخله دا لږ بې عزته که. هاشم موبایل ترې واخیست. خولې ته یې نږدې کړ. ښکنځاوې یې وکړې. له هغې خوا 2 برابره ښکنځاوې ورته راتلې. مجلس خندل. ماښام سو. هاشم له سړکه واوښت. کور ته روان سو. دی چې په ناست سو، زه ولاړم د دوی د کور پورې ډجې ته. د یوې ونې لاندې کښېناستم. لکه څه چې مې ورک کړي وي. ناارامه وم. فکر مې کاوه چې دا خو نیمه ورځ وه له هاشم سره. څه کیسې مې واورېدې. د هاشم خو ږیره سپینه سوه.
هره ورځ یې داسې څهرې لیدلې، داسې خبرې اورېدلې. د ده څنګه زړه دی، ولې نه چې وي. مرغۍ مې لیدې، ګوره ونه وه یوه ورته راتله. ټوله ورځ به پر وا ستړي وزرې یې دمې ته راوړې. د هاشم ستړی زړه. ماښام تېرېده، د اسمان پر لمن یو ستوری زیاتېده. د هاشم دوی کور ته روان شوم. ګورم چې تراب خان د دروازې مخې ته راته ناست دی. ناوخته دی که د هغې ونې لاندې ناست وم. سړه هوا وه، خوند یې راته. حجرې ته ولاړو. د تراب خان زامن له مخکې هلته ناست وو. دوه یې له نورو واړه وو. ما ورته وویل هاشم کله کله ډبوي، یا منډه راپسې کوي، خو واره نه کوي. تراب خان خبرې کې راولوید. یا هاشم په وړو قطعا واره نه کوي. د ورځې خدای زده څومره روپۍ دي هر یوه ته یې ورکوي. که له دوکانو شی ورته راوړي، د سکریمو والا راسي، هاشم سره چې روپۍ نه وي کباړ هم ورباسي. وړو ته سکریم راوړي، هاشم پیسې له کومه کوي؟ زه یې هم ورکوم، خلک یې ورکوي. هغه بله ورځ چا نوي کالي ورته راوړل، خو د ده عادت دی نوي شیان نه اغوندي. ټول زړېږي کور کې. دا اوس یې لس جوړه کالي نوي ایښي. دی دا زړو کې خوشحاله دی. ډېرو قدرمنو او زړه ته راته راوړېدونکو، وطن ستا لیونی ناول درېیمه برخه هم دومره وه. دا چې په ناول کې نور څه پېښېږي، راځئ بلې شپې ته په تمه سو. تاسو ته ښې چارې لوی خدای جل جلاله مو مل شه.